ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء نوراني قاعدة زاي سين شين صاد ضاد طاء كاف تاء كاف ألف نوراني قاعدة د حروفو سم ادا کول او تمرین. لام ألف با لام با نوراني قاعدة. ضحكت منها القطة تاء تاء. نوراني قاعدې ګرانو زده کوونکو اوله تختې راواړوئ. لارښوونه: د مفرداتو نومونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکې د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، که نه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بېځایه کیږي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با دلته د الف په وینا کې چې کله الف موږ وایو دا چې ادا کوو دلته په قاعده کې که ورته وګورو الف په بغل کې ورسره لیکل سوی دی، یو الف دی بل لام دی او بل فا ده. نو دا د الف فا به داسې ادا کوو چې د لاندې شونډې نس د لوړې زامې د مخ دوه غاښو سره یو ځای سي. دلته حرف فا ادا کیږي. دغه ادا د الف نه ده، دا بلکې د فا ده، خو زده کوونکي ته دا ورته اسانه کوو چې الف داسې ادا کیږي. الف داسې به وایو الف. اوس حرف با ده، دا به د دواړو شونډانو د مشلیدو څخه ادا کوو، د لندې حصې څخه. داسې به وایو با. تا ادا کیږي چې کله د لوړې زامې د مخ دوه غاښو بیخو ته د ژبې سر وروړو، دلته حرف تا ادا کیږي. داسې به وایو تا. او ثا ادا کیږي چې کله د ژبې سر د لوړې زامې د مخ دوه غاښو سرو ته د ژبې سر وروړو، دلته حرف ثا ادا کیږي. داسې به وایو ثا. جیم ادا کیږي چې کله د ژبې منځ لوړ تالو ته ورپورته کو، دلته حرف جیم ادا کیږي. داسې به وایو جیم. اوس د زده کوونکي د اسانۍ دپاره حمزه متحرکه ورته راوړو او هر حرف ته شد ورکو، هغه ته حرکت ورکو، د دې دپاره چې زده کوونکي ته مخرج ښه معلوم سي. کله چې حرف مشدد سي او یا ساکن سي نو بیا داغه په ذریعه باندې داغه حرف مخرج ښه سړی ته معلومېدلی سي. اوس به دا رنګه وایو اب د ثا د ادا په وخت کې یا د نور حروف د ادا په وخت کې کچيري انداره مخته ونیسو، د خپلې ژبې سر ته وګورو چې د لوړې زامې د مخ دوه غاښو سره یو ځای ده او که نه ده. کچیري ورسره سمه نی نو هڅه وکړو چې ورسره برابر یې کړو. صالح محمد اتی وای. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با تا ثا جيم. با چیرې ادا کیږي؟ با ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه د لندې حصې څخه. اب تا ادا کیږي د ژبې سر د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و بیخو ته ورړو. ثا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورړو.
جیم ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. اج. محمد یاسین تیوا. بسم الله الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم. با چیرې ادا کیږي؟ با ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه، د شونډانو د لندې حصې څخه. ابا تا ادا کیږي هر کله چې د ژبې سر د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو او بیخو ته ورړو، دلته تا ادا کیږي. اتا ثا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورړو. اثا جیم ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. اجا. صفیلا تیوا. الف با تا ثا جیم. با ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه، د لندې حصې څخه. اب تا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ دوو غاښو و بیخو ته ورړو. اتا ثا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ دوو غاښو و سرو ته ورړو. اثا جیم ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. اجا. منیر احمد تیوا. بسم الله الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم. الف څنګه ادا کیږي؟ الف ادا کیږي د لاندې شونډې نصبه د لوړې زامې د مخ دوه غاښو و سرو ته ورړو. او با څنګه ادا کیږي؟ با ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه، د لندې حصې څخه. ابا تا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ دوه غاښو و بیخو ته ورړو. اتا ثا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ دوه غاښو و سرو ته ورړو. اثا. په ثا کې به د سین اواز نور یو ځای کوو، بلکې نو داسې به وایو اثا. جیم ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. اجا. 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 فیض محمد تیوا. الف با تا ثا جیم. دلته زده کوونکي یوه اشتباه کوي. با چې کله وایي دلته اواز یې الاسي، با دلته ها پیدا سي، نو داسې ویلې صحیح نه دي. یا ځینې زده کوونکي با اواز راټینګ کړي، نو دلته نو بیا حمزه پیدا سي. دا دواړه ویل نه دي صحیح. داسې بیا وایو با 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 با. با ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه، د لندې حصې څخه. ابا تا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و بیخو ته ورړو. اتا. 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 او دلته به ژبې ته ګورو چې د باندې راونوځي، داسې بیا وایو اتا. اتا. ثا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ دوو غاښو و سرو ته ورړو. اثا. او دلته په ثا کې به هم ورته ګورو چې ژبه د باندې ډېره راونوځي، داسې بیا وایو اثا. اثا. جیم ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. اجا. 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 عبدالرحمن تیوا. بسم الله الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم. ځینې زده کوونکي په دا با تا ثا د په دوه حرفه چې لیکل سوي دي د هر حرف بغلته دوهم وارې بیا دغه حرف لیکل سوی دی، لکه با چې یو وارې با خپله ده، وروسته بیا با ورته لیکل سوې ده په دوو حروف سره. د دې حروف سره به دا احتیاط کوو چې آواز به نه لکو چې بیا ها پیدا کړي. با تا ثا
داسې ول صحیح نه دي. نه به اواز راټینګوو چې بیا دلته دا حمزه پیدا کیږي. با تا ثا دا دواړه ول صحیح نه دي. داسې به وایو با با تا تا ثا تا جیم. تعلیم الاسلام با رادیو ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه با د لندې حصې څخه. اب 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 اب. تا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و بیخو ته ورولو. ات ات ات. او د تا اواز چې دی هغه نری دی چې تواجن جوړه نسی. ات ات. تا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورولو. ات جیم ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورولو. اج. محمد تیوه الف با تا ثا جیم. با ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه د لندې حصې څخه. اب تا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و بیخو ته وروړو. ات ات ات. فا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته وروړو. اث جیم ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته وروړو. اج. الف چیرې ادا کیږي؟ الف ادا کیږي د لاندې شونډې نس به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته وروړو. دلته د الف سره په څنګ کې الف دی، لام دی او فا ده. دلته د فا په دغه ځای کې ادا کیږي. په خپل الف په دا ځای کې نه ادا کیږي. د الف د مخرج چې دی هغه جوفي دهن دی. لکه با دلته با و الف ده. با ادا سوله د خولې په خالګاه کې. صرف د کوونکي ته دا شو چې حرف الف مشکل وایو نو د فا چې پشکې راځي دا به د لاندې شونډې د نس څخه او د لوړې زامې د مخ دوه غاښونه چې ورسره یو ځای سي دلته د الف فا بیا ادا کیږي. نو بیا داسې وایو الف. ځینې زده کوونکي د الف په الف سره وایي دواړې شونډې سره یو ځای کې. د ښه زده کړې دپاره که چیرې هندارې ته وګورو او خپله لاندې شونډه راواخو د لوړې زامې د مخ دوه غاښو سره یو ځای کو نو بیا دغه د الف پا چې ده دلته بیا صحیح ادا کیږي. احسان الله تی وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم. او دې ته به مد نور کوو داسې به نه وایو. ثا هغه په هغه ځای کې کم چې لیکل سوي دي په درو حروف سره چې لکه جیم چې دی جیم یا میم دی او دلته د یا پر سر باندې د مد علامه سته دا به درې الف اندازه قدر دیته مد ورکو. داسې بیا وایو جیم. جیم. با ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه د لندې حصې څخه. اب تا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و بیخو ته وروړو. ات ثا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ دوو غاښو و سرو ته وروړو. اث او ژبې ته وګورو چې د باندې راون نوځي. اث جیم ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته وروړو. اج. الف څنګه ادا کیږي؟ الف ادا کیږي د لاندې شونډې نس به د لوړې زامې
د مخ دوه غاښو و سرو ته وروړو. الف دلته د الف کومه فا چې ده دغه فا په دغه ځای کې ادا کیږي. په خپل الف چې دی د هغه مخرج جوفي د هند دی، لکه مخکې چې مثال مولی با، دلته با و الف دی، د با مخرج خو معلوم سو چې د دواړو شونډانو څخه ادا سوله. الف چیرې ادا سو؟ هغه د خولې په خالیګاه کې ادا سو. با زده کوونکي دي دغه سبق ښه زیات د ځان سره مذاکره کړي او د ځان سره ډیر ووایي. که چیرې دغه اول سبقان سم صحیح زده نسی نو په راتلونکي سبقانو کې به ودې ته بیا ډیر مشکل وي. هر سبق به زده کوونکي اقلاً د 100 واره په شاوخوا دی د خپل ځان سره وایي، نو انشاءالله را روان سبقان به بیا صحیح زده سي.